سلامونه نیکې احترامات د مظلوم غږ خیریه بنسټ مسؤله یم. زه نن یو ځل بیا یوه داسې کورنۍ لیدو ته راغلی یم چې ډېر د فقر او غربت سره ژوند کوي. هغه ورونه چې اوس مهال دغه ویډیو ګوري نو له دوی څخه هیله کوم چې له ما سره پاتې شي او دا ویډیو تر پایه وګورئ تر څو د دغه مورکه احساسات واورئ چې څه ستونزو او مشکلاتو سره مخ ده. السلام علیکم مرجان. وعلیکم. څنګه مرجان؟ بخیر ما خوشحاله اوسئ. تاسو خپله ښه یاست؟ کور کې خیراتي ده؟ خیر. مرجانې موږ راغلي یو تر څو ستاسو غږ هغه ورونو ته ورسوو چې دا سره لاسنیوي وکړي. تاسو موږ ته خپل ستونزې او مشکلات ووایاست. څنګه د ژوند مو څنګه تېرېږي؟ ژوند همداسې ده، خو ډېر په بد حالات ده. د غریبي کورونه دوی په کرایه کورونو کې ناست دي، د سبا او بېګا نه لرو. ماشومان ران ډوډۍ غواړي، کالي غواړي، ای باندې خلک وګوري وایي ما ته کالي واخله، ما ته بوټو چپلق واخله، وس هم نه رسېږي. خدای ته صبر کوو. مشکلاتونه هم ډېر دي. مشر زوی مې شهید شوی ده، کارونه نشته، هغه شهیدګین بنده، نو ډېر مشکلاتو ته مخ یم. د کور سرپرست نه لرئ؟ نه، مشر زوی مې شهید شوی. خاوند مو نشته؟ خاوند مې شته. هغه څه کار کوي؟ چاو کې ځي مزدوري ته، مزدوري نه یې بېرته راشي. کور ته اوس عاید څوک راوړي؟ خدای دلته ناست و قرض کوونو، کوم 50,000 روپۍ قرضدار و. کارونه نشته. دا رژیم راغی اوله ښه و، هغه رژیم که د زوی مې شهیدګي و هغه هم به خوړه، اوس نشته. دغه د یو کال نن سبا کېږي ډېر قرضدار و. د زوی شهیدګي مې بند شو. د کور سرپرست هم شهید شوی د خاوند مې ژوندی ده، خو سپینګیری هم ده، کارونه هم نشته. چوک ته زوی بېرته راځي. مرجانه دا چې ستاسو ماشومان بیرون ته وځي، یعنې د نورو خلکو ګوري چې هغوی څخه اولادونه ساتي او جامې ګوري، لباس یې ګوري، د هغوی زړه ورته کېږي چې کور ته راشي بیا تاسو ته یعنې وژاړي یا فریاد وکړي، تاسو څه احساس کوئ؟ په زړه م ډېر دردونه تېرېږي. خدای ته صبر کوو نو وایي چې نه لرو، غریبي ده، د کوم ځای نه کړو. خدای ته هیله کوو صبر کوو. ما به ویله چې مشر ورور در که ژوندی او داسې به نه وم. الله دې رحم وکړي. مرجانه هغه ورځ چې اوس مهال ستاسې ویډیو ګوري د هغو نه تاسو څه غوښتنه لرئ؟ کوم مرسته ته ضرورت لرو، کارونه نشته، د ډوډۍ خوړلو ته احتیاج وي، ډېر مشکلات ته مخ یم. مرجانه تاسو دعاګانې کوئ، حتما هغه ورځ چې تاسو ویډیو ګورئ نو حتما تاسو به لاسنیوي کوي، تاسو دعاګانو ته ضرورت خیر لري. دې خدای ژوندی لري، خدای دې ورسره ښه وکړي. موږ ډېر مشکلاتو سره مخ یو. هغه د کور سرپرست به مشر زوی و، هغه د کور نه په قبر ته راوړو، هغه هم شهید شو. هغه د هغه کال کېږي چې هغه شهیدګي هم بند شو، نو ډېر قرضدار یم. مرجانه ته څه غوښتنه لرئ هغه ورونو نه چې ستاسو ویډیو ګوري؟ زه دا غوښتنه لرم چې موږ سره کومک وکړي، مرسته وکړي چې موږ ډېر سخت حالاتو کې ژوند کوو. کور هم په کرایه دی، د څو میاشتو کرایه پر موږ راغلی دی چې موږ سره مرسته وکړي چې د کور کرایه هم دی، د خوړو ته ضرورت لرو، مریضین دی، د خپله مور مې د معدې زخم دی، د روماتیزم تکلیف هم لري، اعصابو تکلیف هم لري، ډېر مشکلات دي. مرجانه تاسو دعاګانې کوئ، حتما وروسته هغو چې تاسو ویډیو ګورئ ستاسو لاسنیوي کوي، ستاسو دعاګانو ته ضرورت لري. څه چې د لاسه کومک کېږي موږ سره وکړي. موږ خواړو ته ضرورت لرو، کومک ته ضرورت لرو. ولې مرجانه په دواړو سترګو ګرانو هېوادوالو تاسو د دغه مورکۍ غږ واورېدو چې څومره د ستونزو او مشکلاتو سره مخ ده، چې د کور سرپرست یې الله تعالی وبخي هغه شهید شوی دی او وایي چې اوس چې دی خاوند یې هم تکلیف هم لري او هغه چې دی زوړ هم دی چې لاړ شي کارونه هم نه وي، نو دا په خپله هم د معدې زخم هم لري، اعصابو تکلیف هم لري او مرستیا هم په کور کې ده او د کور کرایه هم پرې راغلې ده. نو دوی د شپې او ورځ لپاره نه لري چې یو څه واخلي او ویې خوري. خپل ماشومان نور خلک وګوري، احساس کوي چې موږ هم باید همداسې وساتي. نو تاسو ورونو باندې غږ کوم چې راځئ له ما سره ملاتړ وکړئ تر څو دغه خویندو میندو په شونډو مسکا راولو او د انسانیت حق ادا کړو، ځکه دا زموږ میندې او خویندې دي. که موږ او تاسو دوی لاسنیوی ونه کړو نو څوک به یې وکړي. نو ستاسو ورونو ته اړتیا لرم له ما سره همکار شي او ملاتړ وکړئ. نو تاسو ورونو ته اړتیا لرم چې راځئ له ما سره ملاتړ وکړئ او دغه خویندو میندو په شونډو مسکا راولئ.
که څوک غواړي چې خپلې مرستې په شفاف ډول تر اړمندو کورنیو ورسول شي، خپلې مرستې مظلوم غږ خیر بنسټ ته وسپارئ. د مرستې لپاره زما د واتساپ شمېره ده 0 شپږ شپېته شپېته 942. نور مو وخت نه نیسم. الله مو مل. خدای په امان. خوشحاله او آباد اوسئ.